ټولنیزې اړیکې مو روغتیا ته ګټه رسوي. انسانان په ټولنه کې دې نړۍ ته سترګې غړوي او خپل ټول ژوند د ټولنې په یوه برخه کې تېروي او همدا دلیل دی چې یو شخص پرته له ټولنې ژوند نشي کولی. انسان پیدا دی د ټولنیز ژوند لپاره. انسان یوازې د ځان لپاره ژوند نشي کولی او که ویې کړي نو دوام به یې ډېر کم وي. آیا تر دې دمه مو په دې هکله فکر کړی چې ټولنیزې اړیکې څنګه د انسان پر روغتیا اغېز لري؟ انسان زده کړه کوي، پرمختګ کوي، کار کوي او هغه ټولنه کې چې زیږېدلی دی د هغې ټولنې ټول کړه وړه، رسمونه او عنعنات خپلوي. که ټولنه متمدن او د علم په ګاڼه سینګار وي نو پر ده هم خپل مثبت اغېز لري. همداسې په برعکس ډول هم ډیری خلک په ټولنیزو اړیکو کې د آرامښت احساس کوي او له مشترکو تجربو خوند اخلي. همدارنګه ځینې کسان د یو ملګري انګیزه او هڅونه د خپلو سالمو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پلمه ګڼي، یعنی له دې خوند اخلي چې ملګري او دوستان یې وهڅوي او انګیزه ورکړي. څېړنې ښیي چې د خلکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې د انسان عصبي سیستم دې ته هڅوي چې دوی دې د ستونزو، فشار او تشویش پر وړاندې چمتووالی ولري او ژور اغېز یې پرې ونه کړي. د یو بل بیان په پایله کې دا هم ویلی شو کله چې د دوو کسانو ترمنځ مخامخ خبرې کیږي نو په اسانۍ سره کولی شي چې د فشار پر وړاندې برلاسي شي. د یوې څېړنې پایلې وایي هغه کسان چې د ټولنیز ملاتړ درلودونکي دي، یعنی خلکو سره یې اړیکې ښې وي، نو د رواني او جسمي اړخ نه غښتلي دي. ټولنیزې اړیکې د مغز د غښتلتیا لامل کیږي. ټولنیزې اړیکې د حافظې د پیاوړتیا او د عصبي ناروغیو د مخنیوي لامل ګرځي. د ټولنیزو اړیکو ساتل او پالل د ژوندانه په وروستیو شېبو یعنی بوډاتوب کې د ذهن زوال مخه نیسي. په هالند کې وروستیو څېړنو دا ثابته کړې هغه کسان چې په ټولنیز لحاظ فعال دي د دیابت پر وړاندې مقاومت کولی شي، یعنی اغېز پرې نه کوي. د مدیکال نیوز ټوډي د راپور په اساس وروستۍ څېړنې ښیي هغه کسان چې په ټولنیز یا جمعي ډول ورزش کوي د هغه کسانو په پرتله چې په یوازې ډول ورزش کوي ډېر کم تر فشار لاندې راځي او د ښه صحت خاوندان دي. داسې هم نه چې ټولنیزو روابطو کې دومره ډوب شو چې خپل کورنی ژوند هیر کړو. تعادل اړین دی. ټولنیزې اړیکې د انسان هر اړخیز معلومات ډېروي. د ټولنیزو اړیکو درلودونکی شخص تل باجرأته وي. د ټولنیزو اړیکو درلودونکی شخص د ستونزو پر وړاندې نه تسلیمیږي. د ټولنیزو اړیکو درلودونکی هیڅکله دروغ نه وایي، ځکه یو کوچنی دروغ کولی شي د دوی پراخې اړیکې زیانمنې کړي او د خلکو ترمنځ یې اعتماد له منځه لاړ شي. د ټولنیزو اړیکو درلودونکی پیاوړې او پراخې اړیکې لري او په ټولنیزو ملي مسایلو کې کافي معلومات لري.